بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې خدای جل جلاله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې. راځم نن درته د ډریوري باره کې غږېږم، د موټر ډریوري. بیا د ډریور سړي ولې په ملا درد کېږي. اصلا موټر کې مشکل نشته، ناسته ستاسو ناسته کې مشکل ده، ته غلط کینې ځکه د تا ملا خوږېږي. په موټر ډرایوینګ کې موږ تاسې کوم عادت لرو، د موږ تر ټولو مثال پې پوهېږو نه او غلط عادت مو د هغه څه ده چې موږ تاسې سیټ شاته کوو، داسې کینو موټر ته. چې کله ته موټر ته داسې کینې، تا د ملا مورې چې دي ټول د یو له بله تېر شي، نو ته په ساعتو مزل به لرې، ساعت 2 ساعته موټر سړی ډېر چلوي، یو چکر ته به چې د ملا کې تا درد پیدا کړه. د کېناستو طریقه څنګه ده؟ د موټر د کېناستو سیټ لږ رامخکې کړه او دا شاته چې کومه تکیه ورته کوې ودروه، نو باید ته د تا د ملا د تیر اخري ساحه له سیټ سره جوخته ولګېږي. جوخته ولګېده او تر دې چې پورې مثال هغه د سر ځای چې ده یا د تکیې دا د ټول تا جوخت ونیسي. چې کله ته جوخت ونیولې، د تا په ملا باندې هغومره زور نه راځي. بیا کوم د کف شیشه ده، موټر کې کومه شیشه ده او شاته کې ګورو، دغه باید سیده ځان ته برابره نه کړو چې موږ ته خالص ورګورو شاته جګ ښکاره سي. دا لږ جګه کړه خپل اندازې نه. کله چې د تا ضرورت شو چې ته شاته ګورې، باید ته دومره حرکت وکړې وګورې. دغه سره د تا د ملا درد به هېڅکله پیدا نه سي. خو که ته غلط ناست وي او د تا ناسته صحیح نه وه، منظم نه وه، دې سره یو بله فایده هم ده، که شاته کوم کس ناست دی هغه نفس ځابېږي، دا سیټ به سیده وي او هغه به هم راحت ناست وي، ته به هم راحت ناست یې. او دومره فایده هم دا ده چې د ملا درد درته نه پیدا کېږي. یو وارې چې د ملا درد درته پیدا سو، بیا د تر ژونده پورې نه ښه کېږي. بیا خاص کر د غټو موټرو ډریوران چې هغه په ورځو مزل کوي، هغه ډېر احتیاط وکړي. او اوس د وړو موټرو کې بیا چې پرونرو دا شیان دي، د دوی سیټ یو څه برابر ده، ښه ده. او دا واړه موټرونه ټوډیان او کرولاوې او سراچې، د دغو سیټ لږ شاته ډېر ځي. دا کوشش وکړئ سیده کښېنئ تر څو راحت سفر مو کوي او صحت مو روغ وي. خدای په امان.